السلام علیکم عملیات محبت چینل کې تاسو هر کله دی ما نن تاسو لپاره یو داسې تعویض راوړلو چې په دې تعویض کې د مور نوم نه لګي ما ته ډېر کمنټونه هم راتلو چې مونږ ته د مور د نوم نه راځي او ما ته په واتساپ باندې هم ډېر ورونو ډېرو خویندو میسیجونه کړي دي چې مونږ ته د مور نوم نه راځي نو مونږ ته داسې تعویض راکړه چې په هغې کې د مور نوم نه استعمالیږي نو ما تاسو لپاره دا تعویض راوړلو دا زما ازموده تعویض هم دی او د دې تعویض زکات هم ما ادا کړی دی نقش سلیمانی دی نو دا تعویض دومره اثرات لري ډیرو خلکو ته به د نقش سلیمان یری دی سلیمان علیه السلام واقع پته وي نو هغه د کتاب نه مونږ راغستی دی چې دا تعویض ما تاسو ته راوړلو دا ډېر زیات اثر لري دا تعویض تاسو وکړئ د هغو خویندو وروڼو دپاره چې د مور نوم یې ورته نه ورځي خو د تعویض دپاره تاسو ته صرف پکارې ده چې د تاسو د محبوب نوم تاسو ته درځي هسې نه چې تاسو دا ووایئ چې مونږ ته زمونږ د محبوب نوم هم نه راځي نو د کې د محبوب نوم ضرورت دی د مور د نوم ضرورت نشته دی د دې تعویض چال نشته دی تعویض تاسو کله هم لیکلی شئ بس تاسو چې کله دا تعویض لیکئ نو دا په تاسو صفا سوتره لباس کې او په اوداسه کې به لیکئ او هغه خویندې وروڼه به لیکي چې هغه 15 وخته مونځ اوداس کوي هسې نه چې مونځ اوداس نه کوي به صرف تعویضونو ته یې زور ورکړی وي نو هغه د دا تعویض مه کوي نه ورته زما د اړخه اجازه شته دی هغه خویندې وروڼه به کوي چې کوم 15 وخته مونځ اوداس کوي نو هغه روحانیت ډېر زیات وي نو د دې وجې نه به دا تعویضونه اثر وکړي اکثر خویندې وروڼه ماته داسې هم میسیجونه کوي چې مونږ تعویضونه کړي دي خو اثرات نه لري نو دې کې ډېر خلک داسې ورکشته دي چې مونځ اوداس نه کوي او بس تعویضونو ته وظیفو ته یې زور ورکړی وي نو تاسو مونځ اوداس کوئ نو د سره بس تاسو روحانیت طاقت زیاتېږي نو بیا چې تاسو تعویضونه کوئ تاسو ته به الله تعالی ورکړي مدد اچوي داسې کې تاسو په منځونو اودسونو ته 15 منټه نشئ خرابولی او تعویضونو ته ګنټې ناست وئ انتظار کوئ او لیکئ محنت کوئ نو دې د وجې نه مونځ اوداس 15 وخته کوئ نو هغه خلک به دا تعویض وکړي تاسو په صفا سوتره لباس واچوئ ځان پورې به خوشبو ولګوئ یو د تنهایۍ ځای به منتخب کړئ چې هغه ځای چې څوک نه ځي راځي یعنی چې یوازې تاسو وئ که تاسو سره تصور مضبوط وي تاسو په 24 غنټې تاسو په دماغو کې د محبوب خیالونه وي نو بیا د تعویض تصویر کې ایښودلو هېڅ ضرورت نشته او که چېرې ستاسو تصور کمزوری وي تاسو سوچونو کې رنګ برنګ خیالات راځي نو بهتره دا ده چې تاسو د خپل محبوب تصویر کېږدئ چې ستاسو تصور مضبوط وي چې تاسو د خپل محبوب چهرې ته ګورئ نو بیا به تعویض کې اثر ډېر زیات بیا به تاسو یو تور پین راواخلئ یو سپین کاغذ به راواخلئ چې وړاندې نه وي استعمال شوی بیا دا څنګه لیکل شوی دی څنګه خانې جوړې شوي دي تاسو دته مکمل وګورئ او همدغه شانتې دا جوړ کړئ منځ کې به څلور کوشته دغه یوه خانه خالي پاتې شي چې څلور طرف ته به تر سلیمان وي نو تاسو به مغې خالي خانې کې اول د خپل محبوب نوم واچوئ بیا به د محبوب لاندې خپل نوم واچوئ د کې فلا یا اعلی خوب یا بنت د دو شینو ضرورت نشته دی بس تاسو به ډایرکټ د خپل محبوب نوم واچوئ او مغه محبوب نوم لاندې به خپل نوم واچوئ دا چې کله مکمل شي دا به تاسو موم جمع کوي یعنی د تعویض شکل به ورته ورکړئ او که تاسو ته د تعویض شکل ورکول نه درځي نو تاسو به دا نورمل څلور دوبراغه کوئ او تاسو سره چې کم کلر ته هم ګوټ اویلیبل وي چې د خلک په کپړې ګنډي مثال کې طور پر تاسو یو تور تار راواخیستلو تاسو د تعویض نه تاو کړلو نو دا تعویض چې کله په بوټي کې ځوړندوئ نو تاسو به غټ تار سره یعنی غټ تار به ورته هم وګورئ چې د تعویض ډېر ټیمه پورې لټکېږي او که چېرې مها تاسو سره نه وي بیا نور تاسو خپله پوهیږئ چې د ګوټ تار نه به یو غټ تار جوړ کړئ چې د تعویض سوره ځوړند وي هغومره بهتره خبره ده هسې نه چې تاسو تعویض ولګوئ او دې کې تاسو کور ته راغلي نه وي تعویض بیا لاندې پروت وي نو دا به په یو درخت کې ځوړند کوي د الله په حکم سره چې دا قدرتي هوا سره خوځېږي ستاسو په محبوب په زړه باندې به دومره اور د محبت لګي چې هغه به تاسو پسې لیونی شي او که چېرې تاسو هغو ته ریپلای نه ورکوئ یا تاسو ته کال کوي یا تاسو ته میسیجونه کوي یا تاسو ته کور ته راځي تاسو هغه ته ټیم نه ورکوئ نو کېدلی شي چې د هغه په دماغو کې هم لږ مصلحت پیدا شي دا تعویض خلک اکثر دې دپاره کوي چې محبوب مونږ سره ډېر زیات غرور او تکبر کوي اوس به مونږ مغو سره غرور او تکبر کوو خپل محبوب ته د سزا ورکولو دپاره خلک دا تعویضونه استعمالوي نو دې د وجې نه زه تاسو ته دا وایم چې تاسو دا تعویض ناجایزه چا د تنګولو دپاره مه استعمالوئ ولې چې دا ډېر زیات خطرناک دی او ډېر زیات تاثیري دي نو بهتره خبره دا ده چې تاسو چې کله ډېر زیات مجبوره وئ او تاسو غواړئ چې زمونږ محبوب مونږ سره خبرې وکړي مونږ سره کینې پاسي مونږ سره روح سوح وکړي دا تاسو صرف
صرف محبت نه ده چې تاسو یې صرف محبت لپاره استعمالوي، دا تاسو هر یوې رشتې لپاره استعمالولی شئ چې تاسو غواړئ چې موږ چا سره روغ وکړو، که ستاسو محبوب وي، که ستاسو ملګری وي، که ستاسو ورور وي، که تاسو خویندې وي، یا ستاسو فیملی کې داسې څوک وي چې هغه تاسو نه نفرت کوي، نو هغې لپاره دا تعویض تاسو استعمال کوئ. انشاءالله د الله په حکم سره به د هغه په زړه کې تاسو دپاره محبت پیدا شي. چې څومره هم ماته په واتساپ باندې میسیجونه راغلي دي د محبت په باره کې چې موږ نه ملګري خفه دي، موږ سره محبوب خبرې نه کوي، موږ ته د محبوب د مور نوم نه راځي، نو هغه ټول دا تعویض کولی شي، دا تعویض وکړئ او خپله فایده ترې حاصله کوي. او بهتره دا ده چې څه ټیم کې دا ځوړندوئ نو د باندې لږه خوشبو هم ولګوئ، ولې چې خوشبو د موکلاتو ډېره پسندیده وي. او دا چې چېرته کې ځوړندوئ نو کوشش وکړئ چې هغه ځای ویران وي، یعنې هلته کې بلاسته نه وي د خلکو والا چې خلک ډېر زیات ځیره ځي او تاسو دا تعویض به راځوړند کوئ، لاندې خلک ځیره ځي. دا به داسې ځای کې ځوړندوئ چې هغه ځای ته ډېر کم خلک ځي، یعنې قبرستان کې به دا ځوړندوئ، یا به داسې ځای کې ورته بوټی وګورئ چې هغه ځای باندې ډېر خلک نه ځیره ځي، یو دوه خلک ځیره ځي خیار دی، خو لکه اوس لرې کې بوټی راختلی تاسو یې په لرې کې مه ځوړندوئ. ما ته د دې لپاره ډېر زیات میسیجونه راغلي وو، نو ما دا تعویض وکتل او د دې تعویض ما زکات ادا کړل، نو ما چې زه تاسو ته درپېښ کړم چې تاسو تر خپل دا تعویض وکړئ او خپل مطلب تر حاصل کړئ. اوس که دې کې تاسو غواړئ چې تاسو ته د تعویض اجازت میلاو شي، نو اجازت لپاره ما آسان تاسو ته طریقه ښودلې ده چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ، زما په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ، زما د اړخه به د تعویض روحانیت اجازت تاسو ته میلاو شي. بغیر زما د اجازته زما کم یو تعویض هم تاسو لپاره هیڅ هم د فایدې نه دی. اوس که تاسو زما تعویض بغیر زما د اجازته کوئ نو بیا هغه تاسو لپاره هیڅ هم د فایدې نه دی، یو نورمال هسې تاسو خپل وخت ضایع کوئ، نو دې وجې نه اجازت اخیستل لازمي وي. او د سکرین باندې چې کوم تاسو ته ښکاري دا زما نامه هم دی او دا زما نمبر دی او دا زما ایزي اکاونټ والا نمبر دی، نو تاسو ما سره په دې باندې مرسته کولی شئ. که تاسو دا غواړئ چې زه تاسو ته تعویضونه وکړم بیا هغه د بعد تاسو ماته شکرانې راولېږئ، نو ستاسو مهرباني هغه خلک مننه ډېر زیات لرې اوسئ، ولې چې زه تاسو نه هیلپ غواړم، زه تاسو نه د تعویضونو شکرانې نه غواړم. تعویضونه زه الریډي دې کې تاسو ته اپلوډ کوم، تاسو ماته تعویضونه کوئ، خپله فایده ترې اوچتوئ، ډېرو خلکو تر اوچته کوه، تاسو هم تر خپله فایده اوچته کوئ. او په دې کې تاسو غواړئ چې زه تاسو ته تعویض وکړم او تاسو ماته به د کله مغز تاسو مطلب حاصل شي، یعنې تاسو یو محبوب باندې مینې یا یو کس باندې مینې چې هغه تاسو ته راشي خبرې شروع کړي، بیا به هغه بعد تاسو ماته شکرانې رسېنډ کوئ، نو مهرباني وکړئ هغه خلک ماننده دې اوسئ، ځکه چې ما صفا ویلي دي چې زه تاسو نه هیلپ غواړم، مدد غواړم، زه تاسو نه د تعویضونو شکرانې نه غواړم چې تاسو ماته دغه خبرې کوئ. نو ماته ډېر ښه میسیجونه هم ورکې راغلل، ماته ډېر زیات داسې میسیجونه هم ورکې راغلل چې داسې اوس ته چاته ووایئ چې موږ ته تعویض راکړه چې هغه اثر وکړي، زموږ مطلب حاصل شي، بیا به موږ تاسو ته شکرانې درکړو. دا تاسو زما امتحان اخلئ که زما د عملیاتو امتحان اخلئ، نو دومره لږ شانتې سوچ کوئ چې د مخامخ مسلمان سړي زړه په خفه کېږي. دا میسیجونه ماته په واتساپ باندې ډېر زیات اکثر راځي، نو دې د وجې نه که د چا والا د ما عملیاتو نه زړه تور شوي وي نو هغه نورې چینلې په یوټیوب کې سرچ کړئ، نورو چینلو ته ورشئ، ستاسو به ډېره مهرباني وي. او که تاسو زما د تعویضونو زما د عملیاتو امتحان اخیستل غواړئ نو زه دې کې چا ته امتحان ورکولو لپاره نه یم ناست، زه نورمال یوه ویډیو جوړه کړم چې تاسو ته یې اپلوډ کړم او تاسو هغه نه فایده اوچته کوئ. ما ستاسو فایدې لپاره دا یوټیوب چینل جوړ کړی دی او بدلې کې مې صرف تاسو نه سپورټ غوښتی دی. ما ویلی چې اکثر خلک د الله رضا کوي، نو که چېرې دې چا زړه غواړي چې ما سره هیلپ وکړي، ما سره مدد وکړي، مرسته وکړي، او ما ته ډېر زیات وم ویل چې ته په یوټیوب کې خپل اکاونټ د ایزي پیسې اکاونټ ورکړه، زمونږ مسلمانان خویندې وروڼه ډېر ښه دي، ډېر پښتانه داسې دي چې هغه د خلکو سره هیلپ کوي د الله رضا لپاره، بغیر د څه د لالچه. نو هغه د دې وجې نه ورته ما دا خپل نمبر او ایزي پیسې اکاونټ ور کړلو. په دې کې ما سره خویندې شته دي چې هغه ما سره هیلپ وکړو، ما سره وروڼه هم شته دي چې هغه ما سره هیلپ وکړو، او ډېرو خلکو چې ما سره مرسته وکړله هغه د افغانستان ولا زما پښتانه خویندې وروڼه دي. نو دې د وجې نه زه تاسو ته وایم چې پښتون چې کوم ځای کې وي الله یې خوشحال او آباد لره، الله یې په هر مطلب کې چې کوم مقصد هم وي نو الله یې په مرتبه هم مقصد کې کامیابي ورکوه. نو دا زما ویډیو چې ما تاسو ته در وړاندې کړله، که دې چا زړه غواړي نو بغیر د ما نه یلو چې تاسو ما ته ووایئ چې موږ تاته څومره پیسې درولېږو، تاسو د خپل وس مطابق خپل وس ته ګورئ چې د تاسو 100 وس کېږي، 50 وس کېږي، 1000 وس کېږي، 20,000 وس کېږي، تاسو ما ته په ایزي پیسې اکاونټ باندې رسېنډ کوئ او سکرین شاټ رسېنډ کوئ، په واتساپ باندې ما ته تصویر را لېږئ، د باندې زما واتساپ هم دی، زه به ستاسو شکریه هغه ځای کې هم ادا کوم او دعاګانو کې مو به یاد ساتم، او په یو چې کله ویډیو جوړوم نو په ماهي کې به زه ستاسو دپاره دعاګانې هم غواړم
او تاسو ولا شکریا به هم په ویډیو کې هم ادا کوم. نو دې د وجې نه تاسو چې کله ښېګړه کوئ نو د الله رضا دپاره یې کوئ. انسانانو دپاره یې مه کوئ چې پلانکی انسان وایي چې یاره دا کاس خو موږ سره ښېګړه وکړه دا ډېر زیات ښه دی. کله چې انسان د انسان دپاره ښېګړه کوي یعنې خیرات ورکوي زکات ورکوي یا پیسې ورکوي چا سره مدد کوي چې ما نه پلار دنیا خلک وایي چې دا ډېر ښه کاس دی نو الله تعالی فرشتو ته حکم وکړي چې خبردار دا نیکۍ تاسو هم مه لیکئ او زه هم نه لیکمه. اور چې کله یو انسان د الله رضا لپاره چې خالص د الله رضا ګوري چې پټه صدقه کوي پټه خیرات کوي یا چا سره مدد کوي چې هغه نه ګس لاس هم نه خبرېږي چې دا څه کوي نو الله تعالی یې چې فرشتو تاسو د دې ثواب ملي کوي د دې ثواب به زه په خپله لیکم. نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې د یو شي ثواب الله تاسو ته در کوي نو به تاسو خپله ورته نور وګورئ که نه. اکثر خلک ما ډېر زیات کتلی دي چې چاته د صابون چکۍ هم ورکوي نو د هغه خویندو سره تصویران وباسي هغه غرونو سره تصویران وباسي هغه غریبانانو سره پوره دنیا ته یې بې پردې کړي چې دومره غریبانه ده نو چې څوک هم سره مرسته کوي بس هغه دغه زما د ایزي پیسې اکاونټ دی دغه زما نمبر ده احسان الله جان تاسو ما سره په دې باندې مرسته کوئ شي صرف د الله رضا دپاره. او بقایا که تاسو ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کوئ چې نورو ما ته به د سره حوصله افزایي کېږي زما به زړه خوشحالېږي زه به تاسو لپاره نورې بهترینې ویډیوګانې جوړوم او چې د چا باندې تعویض الټا اثرات وشي نو هغه تاسو ما ته وټساپ کې ما یې په کمنټ کې یایي چې نور خلک د مغه تعویض کې غلطۍ دې ونه کړي چې تاسو باندې الټا اثر وکړلو چې مها تعویض بل څوک کوي نو لږ سوچ سمج سره کوي چې مها د الټا اثر نه بچ شي او که د چا کار وشي نو هغه په کمنټ کې لازمي وایي چې زموږ کار وشولو او کچا باندې تعویض الټا اثرات کړي وي نو دا هم وایي. نو تاسو چې کوم څومره هم یې اکثر خلک دا سوچ کوي چې بس زه زما کار وشي د نور خلک ته خپل کار کوي نو چې کم تعویض تاسو کړی وي تاسو ته رزلټ درکړی وي یا تاسو باندې الټا اثرات کړی وي نو تاسو په هغه ویډیو کې په هغه باندې کمنټ کوئ چې د تعویض مونږ باندې الټا اثر وکړو نو تاسو لږ شان دې سوچ سمج کوئ. موږ مسلمانانو ته پکاره چې یو بل سره هیلپ وکړو نو دان دې تاسو یوه هیلپ ته یوه ښېګړه ده چې تعویض تاسو ته کار وکړلو او تاسو بل چاته وایي مها هم هغه تعویض وکړي او خپله فایده ترې اوچته کړي او یو تعویض تاسو ته نقصان ډېر کړلو او تاسو په کمنټ کې ووایي چې د مونږ باندې الټا اثرات وکړلو نو چې خلک نور مسلمانان خویندې وروڼه هم هغه تعویض چې کله کوي نو خپل آثار به پوره کوي نو بیا به هغه تعویض کوي چې د الټا اثرات په هغه باندې ونه شي هغه خپل ځان بچ کړي. دا زه تاسو په هر ویډیو کې په ډیټیل سره پوهوم. بس امید لرم چې تاسو به زما ویډیو خوښه شوي وي بقایا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.